د کندوز پوهنې ریاست مسؤل وایي تېر لمریز کال یې د پوهنې او علمي بنسټونو پیاوړتیا او پراختیا په برخه کې ښې لاسته راوړنې درلودې. چارواکي زیاتوي چې د تېر لمریز کال په لړ کې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې اووه ښوونځي رغولي او هڅه کوي روان کال هم د ښوونیز بهیر لا پیاوړتیا په برخه کې اغیزمن ګامونه پورته کړي. شپږ مکتبونه هغه جوړ شوي دي او دغه وهم مکتب دی چې نن مو هغه د جوړېدو بنسټ ډبره کېښودل. د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د دغه ولایت په کچه 580 خصوصي او دولتي ښوونځي فعالیت لري چې شاوخوا 350 زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. انشاءالله موږ د همکارو مؤسساتو سره هغه خبره کړې ده، انشاءالله په دې لټ کوو کوشش کوو چې نور هم موږ په باقي مانده مکاتب چې زموږ هغه بې تعمیره یا احاطه نه لري نو د هغوی په مالي همکاري سره کوشش کوو چې دغه باقي مانده مکتبونه هم هغه احاطه همدارنګه تعمیر جوړ کړو تر څو زموږ شاګردان په یوه سالمه فضا کې هغه درس ووایي. دا په داسې حال کې ده چې له تېرو شاوخوا 3 کلونو را په دې خوا د اسلامي امارت مشرتابه تل هیواد کې د دیني او عصري زده کړو په پیاوړتیا ټینګار کړی دی.